بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. یو محترم رور پښتنه کې دی وایي چې زموږ یو ملګری دی، هغه وایي چې نسوار چې دی هغه روژه نه ماتوي. د دغه محترم رور د دغه پوښتنې جواب زموږ د فقه حنفي د رویه څخه دا دی چې محترم رور، نسوار چې دی هغه مفسد او ماتونکي روژې لره دی. په دې کې زموږ اکثر فتاواوې پر دې خوا باندې کللي دي چې نسوار چې دی هغه روژه فاسدوي. لکه فتاوا حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 108 کې دا مسله راخسته ده. هغه وایي چې نسوار چې دی په خولو کې اچول د دې څخه روژه ماتیږي. بیا حواله ورکړې ده ورد المحتار جلد 2 صفحه 410 کتاب الصوم باب ما يفسد الصوم، و دې ته حواله ورکړې ده. او همدارنګه چې دی فتاوا عثمانیه جلد 2 صفحه 192 د حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مسله ده، او د مفتی تقی عثماني صاحب فتاوا ده. مفتی محمد شفیع صاحب دا جواب ورکړی دی چې نسوار چې دی هغه په خپل سر کې مباح دی، خو لیکن د دې څخه روژه فاسدیږي. او همدارنګه خیر الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 3 په هغه کې هم دا خبره کوي چې نسوار چې دی هغه روژه ماتوي. او همدارنګه نجم الفتاوا غیر موافق للمطبوع چاپ چې هغه صفحه 198 ده، هغه کې هم دا مسله راخسته ده چې نسوار چې دی په کوم مروجه طریقه سره چې خلک کوي نو دی وایي چې دا مفسد د صوم دی، روژه ماتوي. په لحاظه ده هم حواله ورکړې ده ورد المحتار ته 2 جلد صفحه 310 دا چې په دې کې کم دلایل دي، کم دلایل وړاندې کړي دي، هغه دلایل ډېر اوږده دي، خو البته د دې ټولو فتاوا او حواله ما تاسو درکړه. په لحاظه محترمو، نسوار چې دی هغه په نسوارو سره روژه ماتیږي. البته کفاره نسته کې، خو روژه ماتي. که چا نسوار په روژه کې وکړه د دغه ورځې قضا پر دغه سړي باندې ستا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. یو محترم رور پښتنه کې دی وایي چې